15 لکه زه تا درکم تا د ګرځي په لور خرڅه دا په لور خرڅه دا تا خرڅه کله نو څه رقم خرڅ نو څه درځ نه خرڅه ما ته د 15 لکه روپۍ درکړل تا شام په واخل تا بچی ته د خپل جیب چیچ ورک یار نه وخت هم سومونی صاحب ګوره چې سو دې د خلک راورسېږي ټول ځوان مولوي صاحب ټلیفون وکړ السلام علیکم مولوي صاحب خل دې سره راورسېږي د باندې ابا سیده راننوس صحیح چک مداشري مولوي صاحب هم بس وعلیکم السلام مولوي صاحب بخیر سلامات تکړه کښېنه مولوي صاحب شه السلام علیکم وعلیکم السلام جوړ بخیر سلامات تکړه مولوي صاحب جوړ بخیر سال خیرات شي جوړ شه بسم الله مولوي صاحب سال څنګه خیرات شي جوړ بچ دی خیر خیرات شکر امان خیر خیر سلام څنګه خیرات شي جوړ ته بیا سیاده برابر الحمدلله خیر زنده خبره یم یاره بس یا نه زنده بس دغه شمه رالی و مولوي صاحب هم وسراله و مولوي صاحب نکاح به وتړو و خود به و نکاح به وتړو خبر به صفا سره وکړو وروره د جدي ولور به سره معلوم ښه و زما د بچي ولور دې خېشه 15 لک روپۍ دي اچھا وای و نو یار 15 لک روپۍ نه سبا دي چش دا رقم ګرانی ده ګره دنیا به خبره ده 15 لک روپۍ باندې یو شی نه سبا نه کیږي یا باید الله بنده 15 لک ولور په د ګرانی ته ماته څنګه وای د الله بنده 15 لک روپۍ ولور دا مناسب نه دا خبره مولوي صاحب یار ولې نه ده مناسبه 15 لک روپۍ نه سبا چی دې زبدې کی ور پینې د کوم دا ګره د ازما بچی تورګارو مولوي صاحب ناشته او شو د سنت په طریقه باندې مدا وکړو خو ستام بچی ده و زمام بچی دي چې څه زما د خپل اوس کې دلو هغه به زور سره وکم چې څه ستا په اوس کې دلو هغه ته سره وکړه دا اکسا ختم شبه سنت په طریقه باندې دوستي وسی یا وروره دا خبره نه کوم دا تر دنیا کړي دي لیکن په خپل کول نه دي ختل زما د بچی غفره 15 لک ولور غواړم زه په خپل لاس ورګاروم بل شي زه په دې کې نه منم وروره زیات استغفر خوښ استغفر یا 15 لک روپۍ به ډیره ناجایز 15 لک روپۍ یا نو ولې ناجایز ده نه ده ناجایز ورته مولا کنه ناجایز ته 15 لک ولور غواړې 15 لک روپۍ ولور غواړم و مولوي صاحب د ناس استا خدای 15 لک شرط او ته ما 15 لک روپۍ شرط و زمان بیا یو شرط لکه هغه څنګه زما دا شرط مولوي صاحب چې په تر ټیم باندې د بچی نکاح تړل کیږي زما د زوی سره هغه ټیم به دی راولاړیږي د بچی جایداد څه دي د بچی جایداد هغه به ته د خپل بچی پر نامه باندې وراړې دا زما شرط خاطر 15 لک ولور زتا درکوم شه تاسو ما د جایداد تړول دي د بچی د چی جایداد زو بچی د جایداد ورک چې ستاو جایداد ما اړولې ما د داسې څه توبه د ستا جایداد څه کوم دا ستا د بچی پر نامه ورواړه ستا د زوم پر نامه وراړه زینه غواړم ماته د خدای دومره وسه سریان تاسو ماته دا وس زه د جایداد غواړم تاسو جایداد اړولې ته د سرشتي راغلی نه ته سرشتي دا ستا د بچی خپل حق دی هغه د تو انور کا خپل بچی ته چې شکه دی که دغه د سرفز د شپه عزت ولاړه کن شپه عزت واده کن ته څه تر په عزت ولاړه ته خو د لور پر ما خرڅه په 15 لک روپۍ په لور خرڅوم په لور باندې دغه رقم ورته زه خرچا کوم دغه رقم ورته پیسې دغه د لمازه زی 15 لک عزت درکم تا د ګرځي په لور خرڅه دا په لور خرڅوم دا تا خرڅه کله نو څه رقم خرڅ نو څه درځ نه خرڅه ما ته 15 لک روپۍ درکړل تا شام په واخل تا بچی ته د خپل جیب چیچ ورکو هغه خبره خو بالکل صحیح ده بس یاره وس یاره مولوي صاحب ناشید کی ودر مولوي صاحب تاسو ما خبره ور زه چې ته 15 لک ولور ورکم دای چې په هغه شان ورواخي خدا خدای لور خرڅه کله پر ما باندې دا ستالور نه ده ګوره څه تر چې زوی دی هغه تر د لور هم ده د دوه زامنو د دوه لونو اکش دي د یو زوی غدي نو د دوه په زامنو کې ته شمار کنه زوی خو ما سره وځي لور خو دغه د بل د کور دغه څه څنګه اولاد نه د جایداد کې حق لري شه او بس مولوي صاحب ته را جوړ ک مولوي صاحب اسلامي طریقه را برابر سنت طریقه باندې باغه کیسه ډیره شده او بالکل ته څه وای بدای اجي عثمان کا خدا ښه خبره وکړه زرداد بالکل دا ډیره ښه خبره ده چې دی وی چې مثال ستا په وس کم شل دا بچی سره کړ هغه ته وکړه د چې د مجور سره کم وس کېدی هغه ده دی دا بلا سره خبره ستنه خبره وکړه بس خبره دا ولور څه دی خیشه دا ولور یو عذاب دی یو ناسور دی مشته په علاقه کې مشته خپل بچی پر چا خرڅو الله پاک دې موږ نه دی ګناه سبب بچاو کې سبا دا شی ته موږ کله قتل او ته یو خبره کوي واسطه ازما او بچی ازما او جایداد ته پټه کړه ده ماته دې خدای دومره توفیق نه راکړي چې زستا او جایداد سوچنه وربوج خامخا بس مولوي صاحب دعا پر وکړه بس دا هغه تر دعا پر وکړه په دې کې د الله تعالی په واس کې دله د خپل بچی سره زما د خپل نور جوړ سره څه کېدل زه د خپل نور جوړ سره کوم پر دا دي امین دی بالکل امین دی بالکل
بس مولوي صاحب